چاپونه وین دا ټول د مرمیو چاپونه دي. زما ورور نو کور نه راوځي دلته راځي، ما نه 2 کاله کشر و، عابد نوم یې و. دلته راځي دې ځای ته چې څنګه را رسېږي چون دلته یو 2 نور کسان هم و، بس دلته چې څنګه راځي دی سه دلته درېږي، دې وخت کې ډرون ګزار کوي. تاسو دا چاپونه وینئ که درته ووایم چې پستا، بادام، شفتالو، انار، زردالو، بل درته ووایم لیمو، مالټه، هر څه پکې شته. تاسو اوس به درته وښیم سټارټ د دې ځای نه وکړو. دا ملوک دي، تاسو یې وینئ. دا ورسره شفتالو دی، ختم شوي دی، خوړلی دی. دا لوکاټ دی، دا انار دی، دا هم شفتالو ونه ده. السلام علیکم ورحمت الله. چې کله نه قمر بنسټ کارونه شروع کړي دي، ټول عمر موږ نورو ځای ته تللي وو، هغه هم زموږ خپل ځای دی. ولې نن دا قصه متفاوته ده، نن دا قصه بدله ده. خو تاسو یو وعده وکړئ چې تر اخره دا قصه را سره وګورئ. دا چې تاسو ته ښکاري دا زموږ د کلي مسجد دی. دا خوا سره چې تاسو وینئ دغه زموږ کور دی، دا مو کلي کې کور دی. داسې تر هغه سره پورې منځ کې زموږ کور په منځ کې باغ هم شته دی الحمدلله. خو دې خوا ته کوټو له حاله مه خبرېږه، ځکه چې په منځ کې 3 دانې ډیسیان لګېدلي وو. دغه ساحه چې تاسو وینئ دا د علیشنګ قلټک سیمه ده. علیشنګ لغمان ولایت علیشنګ ولسوالۍ قلټک ساحه ده. په دغه ساحه کې فکر وکړه چې 15-14 کاله دلته جنګ و. دا اول خط و. تاسو دا زموږ مسجد وینئ. دا یو یادوري به دا کوم چې زموږ مسجد کې تر اوسه پورې اوبه نشته، کوهي نشته. دا زموږ د کوره اوبه به دلته لوټکو کوزو کې راوتلې او خلکو پې اودسونه کول. خو اوسه پورې ما دلته اقدام نه دی کړی. نو زه یو ځای بل ځای خلکو ته آواز اوچتوم. اوسه پورې زموږ په کلي کې او زموږ په دا مسجد کې اوبه نشته دي. دا هغه مسجد دی چې دا هم د جنګ له اثارو څخه بیرته پاتې نه دی. دغه سر کې تاسو مرمۍ وینئ تر اوسه پورې بنده ده. هغه مردکی به ښکاري درته. اوس هم دا مرمۍ دلته بنده ده. دننه مسجد درته هم ښیم. دغه چې تاسو دا سپین سپین چاپونه وینئ دا ټولې مرمۍ دي. نو دا یو څه ناڅه زما یو کاکا دی، ټوله ورځ پکې لګیا وي. هغه په ګچو باندې دا ګوره دا چاپونه ویني، دا ټولې د مرمیو چاپونه دي. دغه ساحه کې ډرون هم شوي دي، دې ساحه کې ډیسیان توپونه هم لګېدي، دې ساحه کې میده مرمۍ خو پرېږده. هغه ځای بیا درته ښیم چې کوم ځای کې ډرون شوی دی چې زما هم یو ورور پکې قرباني شوی دی. الله دې ورته شهادت قبول کړي. چون زموږ دې خوا کور و، دغه ځای کې نږدې ډرون شو په 2014 کې. دننه راځئ مسجد درته ښیم. مسجد هم بچ نه دی. تاسو دا د مرمۍ چاپونه وینئ. دا د مسجد داخل ځای دی. تاسو وینئ حتی دغه سر چې دی فکر کوم دغه هم ماده تکې تکې دی. دا د مرمۍ چاپونه دي. یو وخت داسې راغی چې دلته دومره سخت جنګ و چې زه هم دلته دې جنګ کې راګیر وم. زما تره دا لاسپیکر په دې ځمکه باندې ښه په ناستې اذان کوي که نه، هغه ویډیو ما ترې کړې ده. نو عجیبه وختونه الله تعالی هر څه تېر کړ. راځئ مخکې راځئ بهر ته. تاسو زه مسجد نه بهر صاحب وکړم. دې مسجد هغه ټیم کې جنګونه نه موږ ډېر ښایسته کار پرې وکړ. بر سر کې مو ایزوګام ورته واچوو چې تر څو پورې دا ونساسي. تپاس سر ته تاسو پورته شوي او هغه ساحې مو کتلې. نو هغه خو بیخي د کتلو نه ده. اوس چې باران وشي نو درګرده ساسي. دا ساحې وینئ، دا شیشې ټولې ماتې وي، بېرته ورورې کړې. دا که یو څه ګچ مچ تپل سوي دی، دا هغه د جنګ اثرات دي. تاسو ښه یې وینئ. دغلته ډي سي توپونه لګېدل. دا ځای وینئ د مسجد د چردیوالي لا اوسه پورې موږ نه ده کړې. نو دلته هم ډیسیان لګېدلي. مخکې ځایونه هم درښیم. راځئ دا ځای کې تاسو ته معلومېږي. دا کور چې څنګه موږ ترمیم کړ، الله دې زموږ والد صاحب ته سره ستاسو پلرونو او مور ته که ژوندي الله دې اوږد عمر ورکړي او که وفات شوي خدای پاک دې جنتونه ورکړي. دا نو هغه جوړ کړی تقریبا ډېر مخکې. هغه وخت کې جنګونه نه وه. بیا نو داسې حالات راغی چې دا هر څه پاتې شو. نو د آخري 3-4 کالو کې بیخي داسې حالات راغی چې دلته بیا ژوند نه کېده. نو که درته ووایم زما والد صاحب سپین ږیری دی، هغه دلته یو څه موده اوسېده. بیا دلته حکومت عملیات وکړ. زه به نه وایم چې تېر حکومت کې ټول
خراب خلکو ځینې لوفر لنډغر پکې و چې زما سپین ږیری والد صاحب یې راباسلي و دلته په دې سړک کې مټې پرې تړلې وې او هغه خلک هم را معلوم دي اوس هم شته دي که نه نه هېڅ ناحقه چې ته ولې دلته اوسېږې 2 پیرې دلته عملیات شوي زموږ په کور کې دی راوړی دلته پکې دی مرکز جوړ کړی و چې دا پوخ کور دی د تیږو کور دی دلته به هغه مرمۍ به پرې تاثیر نه کوي حالانکې دلته څه هم نه 2 پیرې خیر په هر صورت تیر په تیر الله دې بیا هغه وختونه رانولي دغه ساحه چې تاسو وینئ دغلته دغه تیږې مخکې نه دغسې ډېرې وې دلته پرتې وې بیا دغه بوټی چې تاسو وینئ راځئ زه درته وښیم دغه بوټی په دې قیر سرک کې چې شین شوی دی دلته کنده وه ښه تاسو پوهېږئ د جمعې ورځ وه د 2014 کال ډسمبر میاشت 5 تاریخ و ماسپښین د سهار 10:30 بجې به وې تقریبا زموږ هغه حجره ده هغه چې تاسو وینئ هغه دروازه یې بنده ده دا حجره کې موږ ناست وو زما ورور نو کور نه راوځي دلته راځي ما نه 2 کاله کشر و عابد نوم یې و دلته راځي دې ځای ته چې څنګه را رسېږي چون دلته یو 2 نور کسان هم وو بس دلته چې څنګه راځي دی سه دلته درېږي دې وخت کې ډرون ګزار کوي تاسو دا چاپونه وینئ دی دې ځای کې دا مزیر لا خوشکۍ دلته لګېږي دغه ساحه کې دغه ځای چې دی تقریبا 2 متره دا جوور ځای دی تاسو دا چرې وینئ دا چرې وینئ دا سرک قیر سرک دی که نه دغه وګورئ تر هغه ځای پورې دا ځای مکمل داسې جال ویشته و ټول نو هغه زما ورور او ورسره دا 2 کسان چې وو هغه دواړه دلته زما ورور دلته پروت و یو کس هغلته پروت و او بل نفر هغه ځای کې پروت و 3 واړه هغه روحونه خدای ته سپارلي وو هغه یو ژوندی و خو دا خپې و دا ځایونه یې نه وو نو چې کله دا ګزار کېږي هغه ټیم کې موږ خبرېږو نه چې څه چل دی که نه ځکه ډرون ما وخت کې کتلی نه و زه راځم د خپل بام سر ته هغلته چې ودرېږم چې ګورم دا کسان پراته دي نو داسې بدنونه ټول لکه پرچې شوي نه وو خو په دې چرو لګېدلي وو ځکه هغې هلته و ډرون دلته لګېدلی و نو خبر دا دې پورې راغله چې دې انقلاب یا خصوصا دغه 20 کالو کې داسې کورنۍ نه ده پرېښې چې هغې ته یو درد نه وي رسېدلی داسې یو فامیل نه دی پاتې چې هغې ته یو غم نه وي رسېدلی که دې طرف کې و که هغه طرف کې و الله دې د دوی شهادتونه قبول کړي یو خبره دا ده چې 20 کاله تیر شو خو اکثره فامیلونو سره دردونه پاتې دي اکثرو سره هغه د خپل اولادونو یا فرض که د ورونو هغه چې کومه د دې هغه وختونه رایاد شي طبعا انسان خفه کېږي زړه د سړي هغه کېږي نو هغه خوا صحابه هم درته ښیمه هغه ځای کې چې څنګه واقعې تېرې شوي دي بیا زما د ورور یو یادوري به ابتدا وکړم چې هغه تقریبا 20 شپې تقریبا د واده وتې وې چې 3 میاشتې وتې وې خو 3 میاشتو کې د ټولې 20 شپې کور کې تېرې کړې نه وې بیا د هغه نه وروسته ورته الله تعالی یو زوی ورکړی چې اوس خبیب نوم دی الحمدلله په 3م صنف کې دی اوس او 4 صفارې حفظ یې هم کړی دی د قرآن مجید نو غمونه و تیر شو دردونه و الله دې بیا دغه دردونه او دا غمونه نه تکراروي الله دې زموږ وطن کې نور امن راولي خدای پاک دې صلح راولي هغه هر چا چې دردونه او تکلیفونه تیر کړي الله دې هغې ته بدلې ورکړي صبر دې ورته ورکړي استقامت دې ورکړي بس دا هر څه د الله له طرفه وي بس موږ ته منظور دی موږ په خپل صبر استقامت به کوو دا موږ ته چې الله څه لیکلي هغه را رسېږي نو په دې باندې به زموږ او ستاسو ایمان وي چې تقدیري معاملې هغې کې بدلون نه راځي خو اوس به الله ته موږ دا دعا کوو چې الله دې باقي زموږ په دې وطن کې غم او درد هر څه ختم کړي الله دې زموږ دا وطن ښېرازه کړي شیندې کړي دا لاندې ساحه تاسو وینئ درته ښکاري چې څنګه شنه ده الحمدلله مخکې دې ځای ته به چې راغلی سپېره سپېره به هر څه معلومېدل دا زموږ کلی دی تاسو یې وینئ دې طرف ته دغه آبادیانې اوس لله الحمد شروع دي هاخوا ته نور آبادیانې باور په خدای وکړي چې دلته به فکر وکړه چې داسې چې تېرېدې دې طرف نه فکر به دې کوو چې اوس یو مرمۍ را باندې لګېږي داسې حالات و نو ورځو دننه ورځو
اصلي خبره ما غوښتل چې تاسو ته دا وکړم چې زموږ دا وطن الحمدلله که ځمکه یې ووایې که خاوره یې ووایې که اوبه یې ووایې هر څه الله تعالی داسې راکړي دي لکه سره. دا اوس زه خپل کاکا کور ته ننوځم، زموږ کور کې هم باغ شته دی خو میوې پکې ختمې شوي دي. زه د خپل تره کور ته ورځم چې هغه داخل کې درته وښیم چې په دغه یو کور کې په قلا کې تقریبا صفته څو قسمه میوې دي؟ بیخي ډېرې. که درته ووایم چې پستا، بادام، شفتالو، انار، زردالو، بل درته ووایم لیمو، مالټه، هر څه پکې شته. تاسو اوس به درته وښیم چې څنګه حاصلات کوي. تاسو راځئ هلته زه ګورئ. خبره مې وختي مې د خوشتیفې کانال یو ویډیو کتله چې په اردو ژبه باندې خصوصا پاکستانی کوم چینل دی هغه خبرې چې هغه کوم صفت کړی دی والله دومره خوند یې راکړ زه مجبور شوم چې دا ویډیو درته وکړم چې زموږ په خاوره کې الله تعالی څومره برکت کړي. اوس دغه خاوره ده، تاسو یې وګورئ دې خواته دغه خاوره ده، همدغه خاوره ده. که دې ته د اوبو ترتیب سیستم برابر شي نو باور په خدای وکړئ چې دومره خوندور حاصلات ورکوي چې هر شی چې هغه شی چې موږ د نورو هیوادونو نه واردوو که د اوبو ترتیب ورته برابر شي انشاءالله الله تعالی به دلته راکړي. دا هم د مرمیو چاپونه دي، تاسو د دیوال باندې ښکاري. په دغه ځای کې هغه زما د ورور هغه وه خیرات و، نو زما یو تره زوی دی دلته راوته، زه ورسره دلته ولاړ یم. نو دی دغلته ولاړ دی په سبا فکر کوم غالبا د هغه د شهادت یا که یو 2 ورځې وروسته و. هغه پورې ځای چې تاسو ته ښکاري حق ځای نه فیر کېږي زما خواته. دا تره زوی مې دلته ماشومان هم و، زنانه مې هر څه و. زما دا تره زوی دغلته فکر کوم داسې شاله طرفه دلته مرمۍ لګېږي، بیا دی راوغورځېد زما مخکې. څنګه مې راپورته کړ دا ځای کې وینې راووتې نو ما ویل ختم شو خدای نخواسته زړه یې ورته ووهه. خو هغه هم ګاډي کې واچو چې کله م شفخانې ته بوته، هغه هم حافظ د قرآن دی، مرکز ته م شفخانې ته بوته چې هلته یې ډاکټران لټوي چې مرمۍ دې ځای کې لګېدلې زړه ته برابره او مرمۍ چېرته وتې ده ښکاري نه. دې ځای کې معمولي غوندې ځای دی چې عکس یې وباسي مرمۍ دلته وتې ده داسې راغلی ده، داسې په دې اوبو شاته دلته وتې ده. زړه یې الله بچ کړی، اوس هم ماشاءالله بچي دي هغه دي. نو هغه اجل او هغه درته وایم که نه. نو دا دغسې حالاتو په دغه ساحه کې تېر شول. الله تعالی دې باقي هغه حالات نه راولي. زه به چې کله هم راغلم بیا به چې دې ساحې وتلم نو ما په ځان اعتبار نه درلوده چې زه به ژوندی دې ځای نه ووځم. خو بس وختونه او مشکلات او مجبوریتونه و، چا چې وس یې درلوده وتي وو، چا چې وس نه درلوده پراته وو. چون موږ هغه کور هم هغه وخت کې نوی جوړ کړی و دې ځای نه هغه سره پورې، نو اکثره زړونه چا نه کېدل، پلار هم زړه نه کېده چون یوازې وو او موږ خپله واړه وو. خیر په هر صورت دننه ورځو. دا زما د کاکا کور دی، سټارټ د دې ځای نه واخلو. دا ملوک دي، تاسو یې وینئ. دا ورسره شفتالو دی ختم شوي دی خوړلی دی. دا لوکاټ دی، دا انار دی، دا هم شفتالو ونه ده. دغه چې دی دا یو قسم ته څه وایي صفته دا ایراني هغه ورته وایي چې انګور، ایراني انګور دی. خاص شلشناکه هغه د ماده ده، داسې دومره دي خو داسې شلش لري. دا ستاسو یو بل عجیبه ونه وښیله. دا چې دغه تور مرچو ونه ده ښه، دا د اقتدار ده کوي. دا د تورو مرچو ونه ده. هغه تور مرچ چې موږ د نورو ځای نه واردوو، نورو ځای نه نورو ملکونو نه راته راځي. که د دې بوټی وکرل شي بیا انشاءالله دا به موږ هغه کو خلکو ته لیږو. راځئ دا دې خوا در وښیم. دې خوا راشه. دغه خاوره ده تاسو وینئ. دا ونه د پستې ده، دا د پستې ده. دې تقریبا څو ونې دي صفته دې کور کې؟ دا 80 ونې دي ماشاءالله ښه پسته کوي. راشه دې خو دا هم د پستې ونه ده. دا چې دی انځر دی او دغه دی اوس یې نیولې، دا انځر دی. بل درته وښیم دا څه شی دی؟ امبلوک. ښه دا امبلوک دی، دا خو اوس واړه دي. او هغه خو زردالو دی. دا چې دی دا هم زردالو ده که شفتالو ده. یو بل شی به درته وښیم، دا تاسو فکر نه کوم دا لیدلي، دا غټ درته څه شی ښکاري. دا وګورئ نږدې که صفته دا فکر نه کوم چې تاسو په بل ځای کې لیدلي. ښه دا یوازینی زموږ او ستاسو وطن، زموږ او ستاسو خاوره ده چې داسې حاصلات هم ورکوي. دا به تاسو ته نه پوهېږم چې څه فکر به کوي چې څه به یې دې خوا راشي صفته
وګورې یو بوټي کې درې دومره دي ماشاءالله. دا څه دي؟ یو دا وګوره، دا دلته پته دا ور زما لاسونه زما لاسونه ته فکر وکړه دومره دي. دا څه درته معلوم دي؟ ووایم درته صفته څه دي؟ دا لیمو دا لیمو دی. ښه اوسه پورې به تاسو داسې لیمو نه یې لیدلی چې لاس کې دومره راسي. دا لیمو دی، لیمو. دغه یو لیمو چې دی که موږ 1 کیلو واخلو، خو دا یو لیمو واخله بس دی. 1 کیلو ته څه ضرورت دی؟ میده یې که ډېر رسېږي. الحمدلله داسې حاصلات هم په دې خاوره کې شته. راځه مخکې راشي. دا څه دي؟ دا لوبیا. دا لوبیا ده، دا باجره ده، دا بادام دي. بادام ونه ته وګوره. ها دا بادام دي. یاله چې پکې څه وي نه. ها بادام دي. دا څه ده؟ دا مالټه. مالټه ده. ها مالټې دغه دی ماشاءالله، وړې شته. دا اوس لا رسېدلي نه دي. او دې خوا راسه دا دی، دلته ښکاري. دا بهي دی شته پکې؟ او هغه ځای کې یو ښکاري. دا بهي دی. دا یو به زه راکش کړم کې مات نه کړم جنډی نه ماتېږي. نه ماتېږي. دې خوا ښه ور پورته ده، بیا به یې پسته وښکو. ته راځه. کانو پکې دي. دا انګور ونې دي. ساګ دی. داسې دا امرود، دغه دی امرود. دا دی امرودان. نو زه یو خبر درته وکړم چې موږ څه نه لرو. اوس دا امرود دی موږ ټول پاکستان نه راواردوو که نه. ته وګوره چې کومه سې خواږه د امرود دي که نه، فکر نه کوم چې هغې ټول کاربن باندې پاک شوي. په الله قسم دومره خوندور دی، خو ډېر خواږه دي چې په امرود کې لا ما اوس دومره خوږوالی نه دی لیدلی. یو خوا نه نیسي بل خوا نه پخېږي. دا څو فصله دی؟ دا 2 3 دا دی. دا لیمون دي. مالټې دي. دا څنګه وړې دي؟ نسل یې دغه شی دی؟ نه مالټې نه، لیمو دی. دا ایرانۍ مالټه ده. ښه دا وګوره. دې خوا راسه. دا هم دا څه دی؟ دا هم مالټې دي. دا هم مالټې دي ماشاءالله غونه ډکه دی. دې خوا وګوره. ښه بل پکې شی پاتې صفته نورې کومې میوې لرئ؟ نور بادام دي خو خلاص شوي. بادام خلاص شوي دي. نو انار رښتیا ځینو خلکو ویلی چې دلته انار چې دی بېدانه په بل ځای کې نه کېږي بغیر د تاګو نه. خو تاسو پوهېږئ دلته موږ د تره په دې باغ کې مخ زموږ باغ کې هم که چېرته بېدانه دي تقریبا څه فکر وکړئ 40 نیالګي یا بوټي زموږ په باغ کې دي. دلته څو دي؟ دلته هم دونه یي. ها دلته هم دغونه بېدانه انار دي. نو هر ځای کې کېږي. تاګو نه هغه واخلې، نیالګي یې واخلې، په خپلو ځای کې کېنوي ماشاءالله هر ځای کې کېږي. نو که دې ملک ته کار وشي، د ملک دې وطن کې دشتې خړوبې شي، باور وکړئ چې لکه څنګه د امرود چې تېر ورځ بازار ته لاړم چې امرود واخلم، نو راته وایي چې تورخم لاره بنده د امرود بیخي شته نه پیدا کېږي. نه دا مالو چې کوم خوند په دې امرود کې دی، په خدای کې د پنجاب په امرودو کې پیدا کوي. نو خدای دې وکړي زموږ قوشتېپې کانال جوړ شي، خدای دې وکړي زموږ د لغمان کې د شاهي کانال جوړ شي. د لغمان یوازې چې کومه دشته ده او خړوبه شي، د لغمان دغه میوه نه ده دا ټول افغانستان بس کېږي. نو الله دې زموږ په وطن رحم وکړي، خدای دې زموږ وطن جوړ کړي چې خوند ترې واخلو. قسم دی دا مې ارمان دی چې خپل په سترګو باندې دا وطن داسې ووینم چې نور خلک زموږ د وطن یا زموږ د ملک ویزو پسې سرګردانه وګرځي. فقط دغه یو ارمان مې دی. الله دې راته آباد کړي دې وطن چې څوک هم بد نیت ورته لري، الله دې هلاک کړي، الله دې په ځمکه نه راباسي. چې څوک هم دا وطن کې ورانۍ کول غواړي، خیانت کول غواړي، الله دې هلاک کړي. خدای دې په داسې مرض باندې اخته کړي چې د خپل ځان نه فارغه نه شي. او چې څوک هم دې وطن ته ښه نیت لري او څوک هم په دې وطن باندې زړه خوږېږي دا ته خدمت کړي، الله دې په عمرونو کې ورته برکت واچوي، الله دې په مال کې ور برکت واچوي. او خدای پاک دې داسې وخت راولي چې بس داسې فکر وکړو چې په نړۍ کې زموږ هېواد پورته الله مو خوشحال لره. السلام علیکم ورحمت الله. هغه خویندې ورونه چې په خارج کې اوسېږي او له دې کورونو څخه اسلامي مراکز، دیني مراکز، مسجدونه، مدرسې ترې لرې وي، په دې سوچ کې او فکر کې چې زما اولاد د دین څخه لرې پاتې کېږي. خور او وروره تاسو لپاره قرآن کور اکاډمي موږ جوړه کړې ده. کوئ سي په لاندې وټساپ موږ سره رابطه کې شي، انشاءالله تعالی ستا اولاد به له دغه خوږ علم څخه بې برخې نه کېږي.